سلامونه د دې اونۍ لاسته راوړنو ته مو هرکلی کوم. ننګرهار کې 2 تنه د سلګونه کیلو نشهیي توکو او نشهیي ګولیو سره نیول شوي. ځایي پولیس وایي چې په چپرهار ولسوالۍ کې یو تن چې 240 کیلو چرس په یو ډاټسن موټر کې ځای پر ځای کړي وو نیولی دی. بل کس بیا د یاد ولایت په نازیانو ولسوالۍ کې د 1900 نشهیي ګولیو سره نیول شوی دی. کونړ کې پولیسو د جنایي پیښو په تړاو 29 تنه نیولي دي. د کونړ د جنایي پیښو په وړاندې د مبارزې پولیس وایي چې یاد شمېر کسان یې د وژنو، غلاو، د لرګیو د ناقانونه لیږد او د خلکو د ځورونو په تړاو نیولي دي. کندوز کې پولیسو د غلو 8 کسیزه وسلواله ډله چې له یو صراف یا 7 میلیونه افغانۍ او 50,000 ډالر غلا کړي وو د کندوز ښار لوی شاهراه اړوند خان آباد سیمه کې له غلا شوو پیسو او 2 میله وسلې سره نیولي دي. د نشهیي توکو په وړاندې د مبارزې پولیسو په هرات، فراه او نیمروز کې د 2.5 جریبو کوکنارو اړولو ترڅنګ 15 تنه د نشهیي توکو د خرڅلاو په تړاو نیولي دي. 2 جریبه کوکنار د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې او نیم جریب نور د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې له منځه وړل شوي دي. دغه راز 3 تنه د نشهیي توکو د خرڅلاو په تړاو په هرات او 2 نور په نیمروز کې نیول شوي دي. د نشهیي توکو په وړاندې د مبارزې پولیسو په کندوز، بغلان او بامیانو کې 50 تنه په نشو روږدي درملنه او 14 تنه نور د روغتیایي پنډغالو ته وړل شوي دي. له منځه کندوز کې 50 تنه له رغېدو وروسته کورونو ته ستانه شوي دي. همداراز 14 تنه روږدي له پلخمري ښار او 4 تنه نور له بامیانو راټول او د درملنې په موخه روغتیایي مرکزونو ته ورپېژندل شوي دي. دا و د دې اونۍ لاسته راوړنې. تر بیا هغې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.